الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو ډیر ورونه پوښتنه کوي چې که مونږ تنها 4 رکعته تراویح په یوه سلام وکړو یا په کور کې زنانه 4 رکعته تراویح په یوه سلام کوي، آیا دا جواز لري او کنه؟ الجواب وبالله التوفیق. فقهاو لیکلي دي چې افضله طریقه دا ده چې 2 رکعتونه وسي، یعنی په یوه سلام باندې 2 رکعته وکول سي، او که څوک 4 رکعته په یوه سلام باندې وکړي په داسې طریقه باندې چې د 2 رکعتو بعد کښیني، التحیات ووایي، بیا ولاړ سي 3 رکعت او بیا ورپسې 4 رکعت وکړي، د آخري رکعتونه هم ډک وکړي، جواز استا صحت لري. ملک العلماء امام کاسانی رحمه الله په بدایع الصنایع کې ویلي: ومنها أن يصلي كل ركعتين بتسليمة على حدة. د سنن نسخه دا ده چې دا تراویح هر 2 رکعته په جلا سلام باندې وسي. ولو صلى ترويحة بتسليمة واحدة وقعد في الثانية قدر التشهد. که څوک 4 رکعته په یوه سلام وکړي او د 2 رکعتو وروسته کښیني التحیات ووایي، لا شک انه یجوز، هیڅ شک په دې کې نسته چې دا جایز عمل دی. بدایع الصنایع اول جلد 289 صفحه، تبیین الحقائق اول جلد 190 صفحه، منیة المصلي اول جلد 408 صفحه، امداد الفتاح اول جلد 490 صفحه، رد المحتار دویم جلد 480 صفحه، اللباب في شرح الكتاب اول جلد 108 صفحه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسي د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.